دا د چهاردری ولسوالۍ د قشتېپې سیمه ده. تازه د دغه سیمې پر سلګونو بېوزله کورنیو د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي دغه مرستې د کنسرن موسسې په مالي ملاتړ او د کندوز د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په ګډې همکارۍ ویشل کیږي چې هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ په پام کې نیول شوي دي. دغه مرسته د چهاردری ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې 1442 فامیلو ته چې معادل 150 امریکایي ډالر کیږي د 15 میاشتو مودې لپاره ورکول کیږي. بل لور ته بیا اړمنې کورنۍ وایي د ژمي په رارسېدو له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او زیاتوي چې ورسره شوي مرستې به یې تر ډېره حده د شته ستونزو په حل کې ګټورې تمامې شي. خوشحاله یم ورنه دلته تقریبا د 2 میاشتو مثال کومک ورکوي 1000 افغانۍ ورکوي او د خلکو موږ ډېر خوشحاله وو او نور دې هم کومک وسره وکړي. د خلکو سره علاقه ډېر پسمانده ده او عوام ډېر غریب دي. ما مردم یک قریب ترین قوم هستیم برادر. با ما مردم هر چه خمک شوم کم بود است لیکن بازم خوشحال هستیم. 21000 روپیه امروز ما مردم گرفتیم بسیار خوشحال هستیم. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر نورو خیریه بنسټونو د کندوز له یو شمېر اړمنو کورنیو سره دې ته ورته مرستې کړې وې.